زمونږ د معاشره کې هغه خلک چې د اسلام دعوه کوي، هغه خلک چې د توحید دعوه کوي، هغه خلک چې د سنتو دعوه کوي، ښکاره داسې خبره کوي چې دا حدیث اگر چې په بخاري کې راغلی دی خو دا زه نه منم بخاري خو څه د اسمان نه وایي نه ده راغلی. داسې خلکه عرض او الله دې دا مخکني علما وبخي او الله دې شاه ولی الله خو داسې تعبیر کړی رحمه الله حجت الله البالغه کې هغه یې له دومره ویلي وو چې هغه څوک چې د بخاري او د مسلم توهین کوي ومن يهون شانهما فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین. هغه خو داسې خبره کړې وه دا غټ بدعتي دی چې په بخاري او مسلم پسې خبرې کوي یا داسې خبرې کوي په بخاري او مسلم باندې عمل په کوم ځای کې کېږي. دا مبتدع هم دی، دته سنت والا مه وایه، دی د ټولو مسلمانانو د اجماع نه خلاف روان دی. خو یو بل عالم پسې یو عجیبه خبره کوي. شاه دا مفتی رشید احمد گنگوهی لدھیانوی نه دا حنفی عالم دی، دیوبندی عالم دی. فتاوا رشیدیات دویم جز 11 صفحه کې وایي بخاری پسې خبرې کوي، په بخاری پسې خبرې پسې آیسیتو پسې څو خبرې کوي. دا خبرې په بخاری او پسې آیسیتو پسې نه دي، دا خبرې په محمد رسول الله پسې دي صلی الله علیه وسلم. بخاری کې څه خبره ده؟ د اول نه په بخاری کې دا خبره ده چې قال رسول الله قال رسول الله. دا ته بخاری ته سپک نه ګورې، والله دا ته محمد رسول الله ته سپک ګورې چې په بخاری کې یو داسې حدیث محمد رسول الله نه رانقل کېږي چې ته په هغې په باره کې داسې وایې چې په دې عمل نشي کېدلی. والله ستا مقصد دا دی چې محمد رسول الله امت ته داسې دین ښودلی دی چې په هغې څوک عمل نشي کوی. بیا وایي ډېر عجیبه خبره کوي، وروسته وایي څوک چې صحای سته ورته سپک ګوري، هغه وایي صحای سته ورته چې څوک سپک ګوري اولې فاسق دی، ملعون دی، بیا وایي بلکې کافر دی، مرتد دی چې څوک صحای سته ورته سپک ګوري. ما دا خبره مخکې چې کله موږ اول دوره کوله ما یو ملا هغه یو خبره یې کوله وایي چې یاره دا نه چې کومه خبره په بخاري او مسلم کې وه ګنې دا به په هر دغه باندې مخکې ما دا خبره نه وي واورېده د یو ملا نه او یو کتاب کې مې نه وي وکتله چې دا موسه پورې خو زموږ د ټولو مسلمانانو خبره دا وه چې په بخاري او مسلم کې د دې مقام په هر یو کتاب باندې وروسته د قرآن کریم نه اوچت دی. بیا مې چې وکتل دا زاړه د بخاري او د مسلم دشمنان دي. د دې یو مشر حتی ظله قدم الکمال ابن الحمام العلامه د قدم هم په دې باب کې ښویېدلی دی. هغه هم دا خبره کړې چې دا نه ده، وایي دا نه ده نو ته داسې بل کتاب وښیوه چې هغه د قرآن د حدیثو کتاب وي او د بخاري او د مسلم په